راشي نن وګورئ زمونږ په معاشره کې علی الاعلان ښکاره زمانه زیات پوهې ډېرې خبرې درته نه کوم اشارې در کوم ښکاره د زنا د بدکارۍ دعوتونه نه دي روان دا په دې ټیک ټاک او دا په دې فیسبوک باندې چې دا کم د هلکانو د جنکو د حالات روان دي په الله مې د قسمې که په پښتنو معاشره کې به ښځه او خاوند دومره ازادي خبرې وکړي په رب العالمین دي زما قسم که به په بازار کې ښځه او خاوند داسې وګرځي لکه دا پردی جینۍ او دا پردی هلک چې کوم انداز باندې په دې کنجرتوب باندې ښکاري لګی دی تم غلی او زم غلی ماجي صاحب هم غلی دی امیر صاحب هم غلی دی مولوي صاحب هم غلی دی مفتي صاحب هم غلی دی عذابونه به نه راځي څه به راځي بس وایي غلی شي ماړه بس پرېږدئ بس څه مه وایه چې څه نوی عذابونه به راځي دا کم څه روان دي دا څه کېږي لګیا دی دا د هلکانو زیناګانې دا د زنانو زیناګانې دا شرابونه دا بې حیایانې دا په کم انداز باندې ګناه ده چې نه کېږي دا ظلمونه وګوره کم ظلم دی چې نه کېږي ځه ته د مکې د مشرکانو د جاهلیت د دور ظلمونه راواخله او د خپل دور ظلمونه راواله والله چې د مکې د مشرکانو ظلمونه به دې هیر شي کم ظلمونه چې په دې دور کې کېږي دا پرونه بل پرونه افغانستان کې د یو کور شپږ کسان یې حلال کړل دا چا حلال کړه انګریز راغو انګریز خو تلی دی امریکا خو تلی ده روس خو تلی دی که نه دا څوک راغی چې دا د افغانستان دا کم کلی یادی سرخرود او دې کې دا کم کس راولګېده او په یو کور راواوړېده څلور تنکي ماشومان حلالوه او د یو سړي یو پلار او بلې وله ښځه حلالوه دا چا وکړه څوک کوي دا کارونه بیا وایي مړه موږ څه کړي چې عذابونه راځي تا دا وکړه چې هغه ظلم وکړو ته پې غلی شوې ته ظلم نه وې دغه رنګه دا دلته وګوره دا څومره ظلمونه دي په مختلفو رنګونو کې والله چېرې دوکاندار وس ورسېږي چې دا ګاک زه د 60 د طرفه حلال کړم او پیسې ته وګټم والله کې په زړه خوږ شي زړه یې په دونه نه خوږېږي خپل مال خرڅوي پیسې حاصلوي او جب ډکوي خپل بینک ډکوي د بل د خونه تباه او برباده شي دوکې فراډونه دو نمبرۍ کم جرم دی چې په ممکن شته دروغ شته خیانت شته دوکهبازي شته سودونه عام دي کور په کور سود معاملې دي دا لاټرۍ نه چې کومې تاسو ګورئ لګئ لاټري ده پیسې پکې راواچوئ او بیا به راوځي د یو کس ګاډی دا ټول سودونه روان دي سودي معاملې روانې دي هېچا سره دا یاره نشته چې دا زه څه کومه